السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حلیمي غزنوي، مایکونه مو ټول بند کړئ چې هغه د چا نوبت چې هغه د مایک خلاص کړي. حلیمي غزګیوال دا سره خمنم د اورور ښه هغه خو ابو شاکر سلام علیکم. ښه ابو شاکر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب محترم مشاهد جوړې تکړه طبیعت ښه دی؟ بالکل الله فضل د مهرباني وکړه. جنرال صاحب محترم زه دا اوس راغلم، یو بل ملګری را واخلم، ته لږ کې یو منټ ټیم راکړه، بیا به زه انشاءالله در سره ولاړ. ښه بیخي صحیح ده. احمد خالد السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب جوړې په خیر؟ خیرات د کراري ده وروره. الله پاک مو وساته. جنرال موضوع خو د قندوز په شوي وحشت باندې او د افغانستان په روان مذاکراتي بهیر باندې چې مخې ولې نیول کیږي، ولې هغه خلک چې صلح ته لیواله دي هغه هدف ګرځول کیږي، هدفي وژنې کیږي، او د اور لمبو ته تیل اچول کیږي. په قندوز کې د یو کور 3 غړي په شهادت رسېدلي دي، 2 ورونه او یو وړه نجلۍ، او په څرخ کې هم چنان په یو کور باندې د توپ مرمۍ لوېدلې ده، دوی پې ورخړولې ده. دوی په اصطلاح باندې هلته هم یوه 8 میاشتنۍ ماشومه چې دلته عکسونه ماته رالیږلي دي، دا مری یې پرې شوې ده، الله پاک د شفای عاجله ورکړي. لکه د ګل غونډاره دغسې یوه ماشومه ده. د څه دپاره هلته د اوربند نارې وهل کېږي او هلته بیا عام ولس هدف ګرځول کېږي. ولې د جګړې ښکېلې غاړې چې په راس کې د کابل مزدوره اداره ده، هغه چا سره ولې جګړه نه کوي چې هغه دوی سره د جګړې ډګر ته وتلي دي؟ هغوی په وړاندې بې بسه او د ملت په وړاندې بیا دومره چړې راویستلي دي، بې دریغه دا د ملت بچي په شهادت رسوي. بلې جنرال صاحب د دوه غمځپلو کورنیو سره موږ خپله هغه د دوی په غم باندې ورسره شریک یو او دوی ته تسلیت وړاندې کوو. الله پاک د دوی شهادتونه قبول کړي. د ټولو د دوی یو ارمان و چې د افغانستان د خاورې د استقلال او ازادۍ په مینه او په محبت باندې دوی قرباني شوي دي. خدای پاک به انشاءالله د دوی وینې قبول کړي او دوی د وینو برکت باندې به الله تعالی افغانستان کې یو ازادي او فتح راولي. او بل خبر دا د جنرال صاحب لکله نه چې د سولې خبرې شروع شوې دي، له امریکایي جهت سره د اسلامي امارت د اشغال د خاتمې توافق امضا شوی ده. له هغې ورځې نه را په دې خوا چې دوی پوه شول چې زموږ بهرني حامیان او زموږ ملګري او زموږ باداران په افغانستان کې مات شول، دوی په ځان باندې پوه شول چې زموږ هغه ګټې هغه لاسته راوړنې چې په جګړه کې وي نورې کېدای شي دا زموږ له لاسه وځي. له هغې ورځې نه دوی کوشش شروع کړو د دغه بهیر د سبوتاژ کولو لپاره ممکنه هڅې ټولې په کار باندې واچولې، حتی په عامو خلکو په ډله ییزه توګه شهادت باندې هم صرفه ونه کړه، چاودنې یې وکړې. د داعش په نامه ډله چې دوی خپله د ملي امنیت سلاکارانو د محب ده او صالح ده او دا نور کسان دي چې هغه ورسره په راس کې دي، مشاورین دي، هغه یې رامخته کړي د داعش په نامه باندې چې په عامو خلکو باندې مرګونې وحشانه حملې ترسره کړي. په دې خاطر باندې چې امریکایانو ته وښیي چې په افغانستان کې ډلې دي، په افغانستان کې نو دا ټولې هڅې د دوی جنرال صاحب په دې خاطر باندې روانې دي چې د دې سولې وروستنۍ هڅه هم له ناکامي سره مخامخ کړي. د افغانستان خلک چې څو کاله ودرېدل، وحشتونه پرې تېر سول، بمبارونه پرې تېر سول، د شپې چاپې ورباندې ولوېدې، اوس چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې افغانستان به ازادیږي، استقلال به راځي، امریکایي اشغال به ختمیږي او د هغوی لاسپوڅي به په دې خاوره کې ختمیږي. نو دوی اوس کوشش شروع کړی ده چې د خلکو خوشحالۍ په غم باندې ورولړي. غواړي اخرنۍ هڅه یې هم دا ده چې د سولې دا پروسه له سبوتاژ سره مخامخ کړي او ناکامه یې وښیي بالاخره. زیاته مننه. انجینر صاحب محترم سلام علیکم، ستړی مشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام ستر جنرال صاحب، بلبل جنرال صاحب، الله دې خوشاله لره، الله دې صحت درکړي او الله دې دښمنان شرمنده لره.
امين امين څوک چې تا د اواز سره کاډي کې نه لري او بد په لګيږي الله دې هغوی زړونه وچو یا الله دې د تا غوندې ځوانان د مجاهدین نورم پیدا کړي چې افغانستان په باندې خوشاله افغانستان په روښانه وي افغانستان په منور وي. ستر جنرال صاحب موضوع کوم موضوع ده ځکه چې دغه خو ورته ویلم نو څو کوم ورته ویلی شو خو دا کولی چې دغه موضوع موږ او تاسې څېړو او بدوالی دا ده چې ولې داسې کېږي ولې د افغانان بله څوک پرې په دغه پټو سترګو باندې پړندو سترګو باندې زندګي کوي ولې دوی نه راویښېږي ولې ویده دي ولې ړانده دي. تاسې ولیدل چې اشرف غني په داسې حال باندې یا د ده ملګري په دا قسم حال باندې دوی ذلیله سوي دي او داسې ورخطا سوي دي چې هره خبره د دوی نه ځي هغه د دوی د شرمېدلو سبب ګرځېږي. پخوا به خلکو ویلي وایي خدای دې په تخته باندې وشرموه دغه بیچارهګان په دغه آخري تخته باندې وشرمېدل. نن یو دغه کې ورکړی و خبر کې پرون هم ورکړی و نن بیا پکې د خلکو شیر کړی و په بي بي سي باندې ورکړی و چې که چېرته خو دغه 400 طالبان خوشي سي نو زندان نه نو بلندن کې به د مواد مخدره یا د پوډرو بازار ګرم سي بازار به جوړ سي. ته اوس دې بې عقل ته وګوره افغانستان ته وګوره لندن ته وګوره طالبانو بیچارهګان ته وګوره بیا د دوی دومره غټ تجارت وګوره تجارت کې د پوډرو کوي خو امرالله صالح به کې چې د هغه نشانټي لري همداسې به نور د دوی ملګري کوي چې د هغوی دغه بهرنۍ نشانټي لري او هملته وخت تېروي او په دې پوهېږي په دې پوډرو باندې ملګري لري په دغه د پوډرو قاچاقبرانو سره د دوی ملګرتیا ده. طالب بل دغسې سړی چېرته پیدا کړي او هغسې د خپله دوی وایي چې هغوی د دنیا په سیستم باندې نه پوهېږي او دوی په ټکنالوژي نه پوهېږي چا په ټکنالوژي نه پوهېږي هغه وایي تا پوډر څنګه لندن ته ورسوي پوډر خو لندن ته دوی غوندې ټکنالوژي والا رسوي که نه نو ورځ په ورځ باندې شرمېږي هره خبره چې دوی کوي په همدا خبره د دوی باندې خلک لعنت پې باندې وایي او انشاءالله نور به هم لعنتي کېږي دغه هر یو خبرې کوي او دوی چې دا کوم پروګرام شروع کړی ده په دغه باندې الحمدلله په افغانستان کې نن سبا په لکونو علما دي او په لکونو حافظان د قرآن دي نو دوی د کله هم دا سوچ نه کوي چې یو عالم او 2 عالم او 10 عالمانو په شهادت باندې به دوی دغه پروسه ناکامه کړي یا به د جهاد ته کوم تاثیر ورسي یا به نور کوم مشکلات مجاهدینو ته جوړ کړي هیڅ کله هم نشي کولی. الحمدلله د دغه وینو په برکت باندې به اسلام نورم تازه کېږي او اله العالمین به نورم نصرت پیدا کوي مجاهدینو ته او دوی د هیڅ کله هم دغه سوچونه نه کوي. دا د دوی دپاره ذلت ده دا د دوی دپاره شرمندګي ده چې دوی په علماو باندې حملې کوي. نو ستر جنرال صاحب نور نو ته وخت ورکړه چې ټول نه خبرې واورو موږ او تاسو خبرې به واورو. ښه سید ابو شاکر صاحب سلام علیکم ماشاءالله شهاب لیوال صاحب هم راغی الله دې الله دې وکړي چې روغ صحت لري. شهاب لیوال صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب محترم هیله درو او جوړ اوسئ همداشان انجینر صاحب محترم ته الله عزت قدردان شه مهرباني وکړه ابو شاکر بس الله جل جلاله دې مبین صاحب ته انجینر صاحب ته شهاب صاحب ته همدارنګه قاری صاحب خوستي صاحب ته عمر طویل در نصیب وګرځوي او الله جل جلاله دې همیشه د دین خدمت مشتاق څخه واخلي. انجینر صاحب دا پیښې خو دا یو نه ده چې اوس نن په کندوز کې وسوله دا پیښې روزانه کیږي دا پیښې همیشه دا 20 کاله دا تکراریږي. د دې د حل لارې هر چا وسنجولې موږ هم وسنجلې خلقو نورو هم وسنجلې دنیا والو هم وسنجولې خو څوک یې د دې وحل ته نه رسیږي. د دې حل صرف دغه دی همکار کوشش وکړه سټوډیو لږ خالی وساتي او کوم خلک چې مخالف نظر والا دي سیکولران دي هغوی ته لږ موقع ورکړو ځکه د هغوی دغه سټوډیوګانې موږ بیخي ور خاموشه کړي دي چې دوی څه وایي اوس نظر څه ده. مهرباني ابو شاکر صاحب الله مو عزت رابسي ډېر به نور هم راسي دلته ډېر غپېدلي هم دي او انشاءالله وبه نور هم غپېږي خو انشاءالله تاسې خپلې حوصلې بلندې ساتئ چې ستاسې حوصلې ته انشاءالله اوس نن سبا ټوله دنیا حیرانه ده. الله جل وعلا شانه دې تاسې ته او داسې انجینر صاحب ته شهاب صاحب ته یا قاری صاحب خوستي صاحب ته عمر درکړي او الله جل جلاله دې تاسې ته نور هم حوصله زیاته درکړي
نو ما دا ویل انجینر صاحب مبین صاحب چې دا د دې علاج صرف او صرف دغه شی دی په افغانستان کې چې کم زاړه سیکولران دي چې کم زاړه د غرب پبلریټان دي یا کم زاړه خلقیان دي تر څو چې دا د افغانستان د خاورې څخه د افغانستان د مځکې څخه پاک نسی په افغانستان کې سوله او آرامي ډیره مشکله ده. دا 40 کاله کېږي چې دغه خلقو د لاسه موږ ذلیله یو او دغه خلقو د لاسه موږ ورټولې دنیا ته سترګې نه لرو. د دې وجې څخه سترګې نه لرو چې یعنې موږ په وطن کې ولې دا 40 کاله دا جنګ د زموږ خپل د مابین څخه ولې راولاړېږي. خو دا صرف د دغه وجې څخه چې دا د غرب سپي د غرب سکشویان د دې کار صرف دغه دی چې بس ډالر اخله او خپل ورور وژنه خپل افغان وژنه. نو دا د نن پیښه باید موږ تاسې داسې ونه ګڼو چې دا نن ده صرف نه دا آینده بیا داسې پیښیږي آینده به بیا داسې پیښیږي. خو موږ به دا کوشش وکړو دا به وایو چې الله جل وعلا شانه دې اول دوی ته هدایت وکړي که نه هدایت کېږي پروردګار د افغانستان د مځکې څخه نه چې بلکې د دنیا د مخه څخه د پروردګار ژر د دوی ژوند ختم کړي د دوی د قدمونه ورک سي. نو زه غواړم چې ټیم ستاسې سره تېر کړم تاسې د نور ملګرو سره ټیم واخلئ کوم یو نیم کس چې راکړي انشاءالله بیا به زه څه خبرې ورسره وکړم په دغه باره کې که د الله رضا وه مهرباني وکړئ. ستر جنرال صاحب مایک د بند مایک د بند مایک د خلاص کا بل چاته وخت ورکړه څوک د ورو ورورا دا بل څنګه چې خبره وکړه مهرباني وکړه. عمر افغان شاکر صاحب الله مو عزت وکړه قدردان شي. عمر افغان سلام علیکم. سلام علیکم جنرال صاحب مبین تاسو د خبرونې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. جنرال صاحب دې په اړه به درته یو څو خبرې وکړم. زه جنرال صاحب خپله تورې بورې نه تورې بورې څخه ما کله چې د روسانو د وخت نه موږ ته د افغان ملت ته که مجاهدین پاتې وو بیا دا دوی چې راغله ورسره او عملي دوی چې کله راغله هغوی بیا وتۍ تورې بورې په ساحې په همغسې به اوښته بړه چینار ته. نو ما یو ورځ پلار سره مې خشاوه کوله په ټي کې نو دېخوا عربان را روان نو زنانه ماشومان ورسره. نو والد صاحب مې ما ته ویلې وایي زه چې کېوځو وایي دا ماشومان او دا زنانه ته نستنه دا نور رسم راغلي دي جنګ دپاره دوی جنګ ته راغلي وه اوس یې دغه کړې ده نو وایي عام ملت هم وژني دوی وایي ما ته ویلې وایي وروسته به بیا وګوري. نو هغه افغانان چې کله دا زنانه راوستې دا ماشومان خپلو کورو ته نه بوتله قسم په خدای جنرال صاحب چې دې بیا وروسته دا شمال ټالوالې ورسره وه دا د دغه نفر و دا د دره نور د حضرت علي نفر وایي پښتونه کافر هست یو کور یې نه پرېښودو یو کور په سلیمان خېلو کې انځری ورته وایي یو کلی تورې بورې ساحه کې بسته کلی یې ویشتو 50 نفره ښځې او ماشومان یې په یوه ورځ شهیدان کړه. دا امرالله صالح دا نه دي دا ډېر دی الله رحم دی چې شکر الحمدلله چې اسلامي امارت شته شکر الحمدلله چې مجاهدین شته چې دا نه وی ورکې که دوی به کمې نخري. الله جل جلاله دې امیر المؤمنین امپراتور شیکان ملا محمد عمر الله دې وواړه جنت ور نصیب کی. شکر چې په دې افغان ملت کې داسې یو څوک و چې زمونږ پښتنه دا دوی چې څومره دا ملت وکړولو نن وګوره لیس په 90 کې جوړ کړی راوړولو په طالبانو. هاي بې ضمیره بې وجدانه. زه نور وخت نه نیسم جنرال صاحب ډېره مننه او جنرال صاحب ستا دپاره یو 2 ټپي د ازادۍ په اړه او بس بیا درنه وخته خلمه. وزما زاده ز جانانا ډیره زیاته بخښنه غواړم دلته کوشش کوئ د موضوع باره کې غږیږئ او دا نور هغه ته اجازه نشته سر دلته زموږ سیاسي بحث ده او د مشاعرې لایفونه د موږ ستا هلته زه هلته شعرونه وایم. ښه هغه شهاب لیوال صاحب لږ بیداره شه دلته زه چا سره مصروف وم ده پکې بیا ترانه لړه کړله.
خیر دي تعالی بل دغه شاعر جنرال صاحب نه مناسب نه د ګوره اوس دا شعرونه تا شعر په دغه خلکو باندې بیا ډېر سخت لکه بم غوندې لګېږي والا بیخي ما هغه خواته مصروف هم خو چې راغلم چې کته مې د شروع کړله به هر حال په کارم نه ده که نه بس راشو دلته خپل هغه وکړو دلته هغه شاعري ده که نه وایي او د توپ مرمۍ راوخړوه د ټانګ مرمۍ راوخړوه او د توپک میله راوړه بېګا یوه بله شاعري چا ویلې ده هغه د خبرې نه ریشخندي سوه شاعري نه ریشخندي جوړه ده د پلیت پلاره د پلیت پلاره د پلیت پلاره هغه څه واورې د پلیت پلاره او څه درځمه جنازې سره د پلیت پلاره او د پلیت بیا هغه لودګان چې ورته ناست دي د هغوی چکچکې چې وګورې د هغوی یو بد حال ده په خدای په دې نظام کې یو شي ته مې فکر شو زه د بعضې خلکو هغه وایس میسیجونه چې ما ته رالیږلي دي تر هغو پورې چې اجازه نه یې راکړې زه وایس میسیجونه هم نه اچوم او هیله مو ترې دا ده که د موږ لایف خپرونه ویني لایف خپرونې ته راشي د کرکټ بورډ د کرکټ کلاړیانو یو ډېر اهم رکن د دې کلاړیانو سره ډېر یو قوي ظلم او وحشت روان ده ناانصافي روانه ده چې هغه سپین بالر ده او هغه دومره یو نړیوال ریکارډونه لري هغوی مونږ ته احوال رالیږلی ده چې د مونږ غږ نور څوک نه اوچتوي د خدای په لحاظ تاسو ته وایو قاري صاحب سعید ته وایو چې د مونږ غږ چې کوي د مونږ حقوق کرکټ بورډ خوري زه دغه افغانانو ته وایم دغه جهاد چې روان ده د دې خلکو په خلاف باندې او حتی هغه د حج اوقاف والا هم باید ژوندي پرې نه ښودل شي هغه په دغه واجه باندې په دې نظام کې چې هر څوک وي ګوره دوی سپورټ بدنام که دوی کرکټ بدنام که دوی فوټبال بدنام که د فوټبال د فدراسیون د رئیس قضیه له تاسو پټه نه ده چې شپږ جنکۍ توت ته وخېځولې تر ننه پورې چا ورته څه ونه ویلې کرکټ بورډ کې عین یو معاملهګري روان ده د یو کرکټ بورډ مشر چې د عاطف مشال غوندې بې ضمیره بې ناموسه بې عزته بې حیثیته یو مفعول انسان وي نو د هغه بورډ نه به مونږ څه ګیله وکړو دلته به د کرکټیانو حق نه خوړل کیږي حتی په کرکټ بورډ کې هغه کلاړیانو ته اوس حق د اوليت نه ورکول کیږي ولو که هغه څومره استعداد لري چې هغه د مانځه پابند وي 15 وخته مونځ کوي هغه ته حق په کرکټ بورډ کې اوس نه ورکول کیږي کرکټ بورډ باندې کرکټ بورډ د غلام او مزدوري د مشرانو ته وایم رشوت خورو تاسو پارک کې ناستئ خبيثانو په کرکټ بورډ کې مو کوم د رشوت معاملې روان کړي دي له دغه نه لاس په سر شي کني همدغه د کرکټ کلاړیان درته راولم او په همدغه لایف خپرونه کې درته کېنوم دا به مې کرکټ بورډ ته وروستی اخطار وي ګوره د سړي زامن شي دغه کرکټ بورډ دا د افغانستان ملي شتمني ده په دې کې رشوت مه کوئ په دې کې معاملهګري مه کوئ کرکټ بورډ نه کورنۍ بورډ مه جوړوئ دا خپل ذاتي ملکیت مه بولئ په کرکټ بورډ کې د یو کور 15 غړي څنګه وجود لري په کرکټ بورډ کې د یو کور 4 غړي څنګه وجود لري په کرکټ بورډ کې په دغه ورزشي ټیم کې چې نړیوال ریکارډونه افغانستان ته راوړه اتلولۍ راوړي دي د دغه کرکټیانو سره بې انصافي ولې کېږي خو په هر اداره کې رشوت په هر اداره کې مردارخوري په هر اداره کې بې ناموسي دغه ملي ټیم چې تاسو ورته وایئ دغه افتخارات چې افغانستان ته راوړي دا ویاړونه چې راوړي دي دغه خو مه بدنامه کوئ دغه خلک خو پرېږدئ چې تر څو دغه ټوک ټوک افغانستان ته ویاړونه درته راوړي د یو کور انجینر صاحب 4 غړي په کرکټ بورډ کې په کرکټ ورزشي ټیم کې وجود لري 2 غړي او 3 غړي پکې وجود لري کراړیان فریاد کوي ما ته وایس میسیجونه را لګلې دي چې د الله روی کوي د مونږ غږ چې کوي دلته انصاف نسته عدالت نسته حق د چا نه ورکول کیږي همدغه کرکټ ټیم دغه سپین بالر په اروپا کې په لکونو په یورو باندې په میلیونونو ډالر باندې اخلي هغه دغه افغانستان د ویاړ ساتلو د عزت ساتلو لپاره ځان نه خرڅوي سبا که دغه د افغانستان شتمني دغه د افغانستان ویاړونه دا په کوم هیواد باندې خرڅ شول د دې ذمہوار به بیا څوک وي لږ شرم وکئ حیا وکئ لږ غیرت ځان کې پیدا کړئ
دومره تاسو نشئ کولی چې سرجان راز صاحب مهرباني انجینر صاحب دې کې تم لږ معلومات لري. او یوه موضوع بله دوی ته وایم، له اروپا نه ځینې افغانان راغلي دي افغانستان ته مخکې له قرنطین نه. هغوی د طیارو ټیکټونه دا اوس اخیستي دي، یوه میاشت یا 20 ورځې یا 15 ورځې ټیکټونه د طیارو په لاس کې دي. د کابل مزدوره اداره 50,000 3,000 4,000 ډالر رشوت یې اخلي. هغه وایي مونږ ګرځو په ادارو باندې غږ مو څوک نه اوري. د طیارو ټیکټونه داسې افغانانو ما سره رابطه وکړه، اوس د لایف خپرونې ته راشي، که د ما غږ اوري جرأت وکړي وایي مونږ اشرف غني ته پرتګونه ګنډلي دي، خیاطي مو کړې ده، ژړلې فریاد یې کوه چې د مونږ غږ اوس څوک نه اوري. مال زه من حیث یو افغان د تاسو غږ جګوم. اروپا میشتي افغانان افغانستان ته راغلي دي، ټیکټونه د طیارو یې له دغو نه اخیستي دي په 1000 او په 2000 او په 2500 ډالره باندې. د طیارې د ټیکټ وخت هم تمام شو، کوم اسنادو باندې چې راغلی ده د هغه اسنادو هم وخت ذاتي په ختمېدو باندې ده. او دلته دوی ته نه رشوت غواړي. یو له همدغه خلکو نه ما ته وویل چې ما 18,000 ډالر باندې خپل کور خرڅ کړی، 4,000 ډالر مې نور خرڅ کړي تر څو اروپا کې دغه کوم پروسس د تابعیت او دا د اخیستلو ته او خیاط هم ده، د اشرف غني سکشو هم ده. څومره د تعصب جای ده چې هغه مجبوره کیږي مونږ ته وایي، مونږ ته فریاد کوي. میسیجونه ما سره شته، په والله که درته دروغ وایم ټول خلک یې پیژني. صرف د دې په خاطر چې تر هغو ما ته هغه اجازه نه یې کړې زه میسیجونه تاسو باندې نه اورم او یا په خپله لایف خپرونې ته راسي. د طیارې ټیکټ هم په ختمېدو باندې 3 ورځې وخت پکې ده. او هرې ادارې ته ځي وایي په 1800 مې ټیکټ اخیستی، 4,000 نور رشوت رانه اخلي تر څو ما ته اجازه راکړي. دغه د وحشت، دغه د ظلم، دغه د رشوت انتها، دغه د فساد انتها. زه خو اول دا وایم چې حال مو له دې بتره، بیا مو زړه در باندې دردېږي چې هلته د کور هم خرڅ کړی، جای دې هم خرڅ کړی، ځان دې هم قرضداره کړی، خیاطي دې هم کړی، سکشویي دې هم کړې ده. بیا مونږ من حیث یو افغان دا خپل حق بولو، خپل غږ دې جګوو. کرکټ بورډ غوندې اداره، کرکټ بورډ غوندې کرکټ کلاړیان چې د دې ملت بچي دي، دغه ملت ته ویاړونه راوړي، افتخارات یې راوړي دي، هغوی دې ته مجبوره کیږي چې مونږ ته خپل غږ راورسوي، مونږ ته ووایي چې د مونږ غږ جګ کړئ. نن مو کرکټ بورډ ته دا اخطار ده، د غلام او مزدور رئیس ته، د فاحش رئیس ته چې ګوره دغه خلکو سره به انصافي مه کوه، کنې سبا دا به بیا د تا په مخ درنه څپېړه وي چې سبا مې همدغه د کرکټ کلاړیان درته په لایف کې کېنولي، د افغانستان د کرکټ ټیم په درشۍ کې مې درته کېنولي، ویاړونه هم درته راوړي او په تا باندې تو لعنت وایي. دا به اخرنی واري کنې 3 وړه راولم دلته یې کېنومه او دا هم نه ټول افغانستان یې پیژني. په نړیوالو کرکټ لوبو کې برخه اخیستې ده، ویاړونه لري په لکونو یورو باندې، دا اوس نور ملکونه اخلي، خو هغه خپل افغانیت او خپل نشان نه خرڅوي. خاین او غدار کرکټ بورډه، له دې خلکو سره دا خیانت بس که، دې خلکو سره نور خیانت مه کوئ. هر اداره مو د افغانستان وشرموله، دفاع وزارت په هغه حال، د حج او اوقاف وزارت په هغه حال، تعلیم او تربیه دې په هغه حال، ارګ دې په هغه حال، وزارت داخله دې په دې حال. دغه ورزشي لوبغاړي دغه خو پرېږده، ته خو بیا په طالبانو باندې تخت و تاج کوي چې د ورزش مخه نیسي، د تعلیم مخه نیسي. دغه د کرکټ ټیم کلاړیان دا په دې ټولو افغانانو باندې حق لري، په اسلامي امارت باندې حق لري. د دغه غږ جګولو دپاره مو وروستی اخطار د کرکټ بورډ ته، کنې داسې به دا اداره درته دړې وړې کړو، دغلته د کلاړیان په دغه لایف کې کېنوم، وعده یې را سره کړې که بیا پس له دې اخطار هم سم نه شو او د دوی حقوق یې ورنه کړل. حق اولیت چې د هر چا ده، هر څوک چې لیاقت لري هغه باید د کرکټ ټیم ته لاړ شي، کنې بیا یې دلته درته کېنوم، ولو که هغه په هر نوم باندې وي، هر څومره لوړ استعداد وي د افغانستان د علیا منافعو دپاره، بیا دلته کېنوم چې ټولې خبرې دلته په دې لایف کې درته وکړي، بیا به د تاسو دپاره ډېر د شرم خبره وي. ځان اصلاح کوئ، د سړي زامن شئ، نور د افغانان. مهرباني وکړئ انجینر صاحب.